بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين ولا تلبسوا الحق او مګډ وډوي حق بالباطل د باطل سره وتكتم الحق او مپټوي حق وانتم تعلمون او حال دا دی چې تاسو خپوهیږئ او نن د ایمان د کاملوالي خبره وتکي چې ایمان کامل کیږي په سبانی دویمه خبره دا ده چې پرونی سبق کې دا و چې د الله په آیاتونو پیسې اغستل خرڅول او بدلول نو یعنی گمراهی د ځان و د خپل گمراهی خبره و نن وته دا خبره کوي چې نور خلق چې دین او هغه م گمراه کوي د دې خبرې نه منې کوي چې نور خلق با نه گمراه کوي یعنی دا خلق صرف د سینو جو بخپل گمراه او بلکې د ځان سره نور هم گمراه کول نو الله رب العالمین وتوي ولا تلبسوا الحق بالباطل تاسو مګډ وډوي حق د باطل سره حق په ست طریقه باندې دوی ګډ وډي نو یو خبره دا ده چې هغه په ذریعہ د شکوک او د شبهات او د داسې خبرو کولو باندې چې دا حق په باره کې خلق په شک کې واچي او د حق نه خلق وګرځي په دې طریقې سره دوی تلبیس د حق په باطل باندې کوي او دویمه خبره دا ده چې هغه ته پس وروسته ذکر کیږي چې کتمان حق وتوي د حق پټول وس دا تلبیس څه ته وي نیو تلبیس دی ته وای چې یو سیز له لباس ورکول یا تشبیه ورکول د بل یو سیز شکل ورکول تلبیس ابلیس دا یو کتاب هم دی ډېر مشهور او په هغه کې د ټولو خلکو هغه د شیطان په ست طریقه دوکه کړی دی او کمی فرقه والا او کم جماعت والا او کم ډلو والا یا د چې عوام په صدوکه کوي عابدان په صدوکه کوي عالمان په صدوکه کوي نو دا هغه د تلبیسونه د شیطان ذکر کړی دی ډېر خیسته کتاب دی نو ولا تلبسوا الحق بالباطل و تاسو مګډ وډوي حق د باطل سره نو حق څنګه ګډ وډیږي ګډ وډیدلو طریقه د يهودو دا و چې هغه به خلکو ته د پیغمبر باره کې خبره وکړه یاره وای دا خبره ده خو کنه دا خو دسی دی دا خبره نه ده دلته دروغ وای دا خبري وته په قران کریم باندې به اعتراض وکوي ګوره په قران کریم کې خو تعارض دی دلته دا خبره ده ولته دا خبره ده دسی کې دسی ویلې دی ولته کې دسی ویلې دی او ډېرې طریقې به اختیارولې کله کله به دسی هم کول قران کې براشي چې خپل ملګرو ته به وي د ورځې په اوله حصہ کې په نبی باندې ایمان راوړی او په اخر حصہ کې په کافر شي نو کڅوک تاسو کې چې ولی یاره وای من خدا غ حق پیغمبر حق محمد رسول الله غنلو صلی الله علیه وسلم خو چې مونږ درلو هم کتو نو دا حق نه دی نو خلق سکی په شک کې ولويږي چې هاو کنه لکه دا څنګه خبره ده دا خو رښتیا چې دوی دا خو په خلق دی او دا خو يهود دی او دا خو اهل کتاب دی نو چې دوی دا خبره کوي خو لکه خبره ده شک ته چې دوی ته واپس شو یا وته وای د پلار نیکه دین راټینګ کې تاسو د پلار نیکه دین ولې پرې دی ولی د پلار نیکه د دین نه دی دا د کعبه عبادت نه کوي دا چې کم دی کعبه ته نزي د خپل رب نه یادای نو تاسو ته ولی د پلار نیکه دا طریقه چې دین دا وباسي وس دا سړی چې سوي نو دوی خو تاسو د پلار نیکه دا غي طریقې نه اړای رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به وته یادول نو د بازي خلکو خو د خلکو په زلونو کې و خبره او حیثیتي کنه به او کنه یاره پلار نیکه نيسته بس دین تیر شو خلک په شک کې پریوزي چاو کنه پلار نیکه راټینګول غواړي نو دلته شیطان دوکه کې ودته بیا دا سوچ نه چې پلار نه راټینګول غواړي او ک دین راټینګول غواړي الله او رسول راټینګول غواړي او وتکتم الحق دویمه خبره کتمان حق دی د حق پټول نو دا دوه کارونه دوی د لپاره کول چې خلک په دین کې په شک کې پریوزي او کتمان حق چې کم دی دا خلک ولي کوي یو وجدا ده چې دنیا له اثر ورکی د دنیا اثر واخلي دنیا له ترجیح ورکی او دویمه خبره دا ده چې په زد او عناد باندې ودرېږي او دریمه خبره دا ده چې د دنیا او د دنیا د خلکونه یا د خپل بی عزتۍ نه یا د مال نه یا د بل څه نه ویریږي نو اکثر د کتمان حق د پاره دا درې وجوهات هغه جوړیږي یعنی دنیا له ترجیح ورکې دی خپوی دی چې دا د الله رسول له
خو که زه داسې ووایم نو زما دا مال او زما کم حیثیت چې دی دا به څه شي دا به خراب شي نو د هغې د خرابېدو د وجې نه حق ته حق نه وایي نو دا د کتمان حق سبب وګرځي لکه څنګه چې یهود په دې باندې مشهور دي چې ښه ورته پته و چې دا حق دی خو د حق خلاف ودرېږي او په حق په ملګرتیا کې را نه شي او دا ظاهره نه کړي نو د ضد او د عناد د وجې نه یا درېیمه وجه چې دی نو هغه چې یریږي د هغې خپلې د یرې د وجې نه یا د لوږې نه یا د مشرۍ نه یا نور داسې د مسایلو د مشکلاتو نه او څنګه چې د الله رسول ویلو نو دا صفات په مونږ او تاسو زمونږ په امت کې هم هغه شان راغلی د الله رسول ویلو چې قدم په قدم به تاسو د هغوی پیروي کوئ نو په دې وخت کې هم خلک حق د دې خبرو د وجې نه پټئ چې کله کله د هغه په دنیا کې حیثیت غورځېږي نو ایزه مړه دا سبه منو سبه د دنیا پې بچ کو چې په ضد او عناد کې راشي چې دا مسله خو ټیک ده خو دا خو ما نه ده کړې که نه دا اوس پلانکې یا د پلانکې کورنۍ کسبی کوي یا زمونږ په دور کې د مسالک او تنظیمونه او پارټۍ او دې خبرو ته ډېره ترجیح ده چې پلانکۍ پارټۍ والی به کوي پلانکۍ مسلک والی کوي نو دا خو مونږ نه ده کړې نو یې به که اوس حق خو یا درېیمه خبره چې دی یریږي اوس امامتۍ کې دی نو وایي چې که حق وویمه نو اکثر د امامتۍ کې خو داسې خلک یې اکثر ذمواري دي چې چا ته حوالۍ چې هغه په بدعاتو په دې باندې ډېر کلک ودرېږي نو وایي چې دا خو مې وباسي د امامتي به رانه خرابه شي درس به رانه پاتې شي دا تنخوا به مې خرابه شي یا داسې قسمه نورې خبرې چې اوس مدرسه مې ده نو چانده به راله څوک نه راکوي دا خلک به مې د چاندې نه وګرځي نو د هغې یرې د وجې نه هم کتمان حق کېږي وانتم تعلمون الله ورته وایي چې حال دا دی چې تاسو ښه پوهېږئ یعنې تاسو ته د حق ښه پته ده دا تاسو چې کم تلبیس کوئ په دې باندې هم پوهې او دا کم کتمان چې کوئ حق پټوئ په دې خبره باندې هم ښه پوهه او سره د پوهې تاسو دا کار کوئ یا داسې وایي چې حال دا دی چې تاسو ښه پوهېږئ تاسو ته ښه علم دی په دې مسله باندې پوهه مخکې ورته الله رب العالمین وایي دلته اوس د ایمان د مضبوطۍ هغه خبره د کامل کېدو نو دا خو په اعمالو سره ایمان کامل کېږي نو اقیموا الصلاة منځ قایموئ وآتوا الزکاة او زکات ورکوئ ورکعوا او رکوع کوئ مع الراکعین سره د رکوع کوونکو اولنۍ خبره ورته الله رب العالمین وویل چې اقیموا الصلاة منځ قایموئ وآتوا الزکاة او زکات ورکوئ ورکعوا مع الراکعین او رکوع کوئ سره د رکوع کوونکو نن یوه خبره دی نه دا معلومه شول چې دا منځ زکات او جمع چې دی دا په بني اسرائیلو کې هم منځ قایموئ یو د منځ د قیام دا هم ګران کار دی او دا خبره چې ده د هغوی نه وتې وله او دویمه خبره پسې وآتوا الزکاة زکات ورکوئ نو ګوره یو تی بدني عبادت غواړي یو تی مالی عبادت غواړي مالی او بدني عبادت دواړه قسمه الله رب العالمین ته پکار دی په یو باندې سړی نه خلاصېږي هغوی داسې هم کړي دی لکه په د عیسایانو کې داسې چې هغوی هغه خپل پوپ یا ملا له لاړ شي او هغه ته ووایي ما دونه ګناهونه کړي دونه منځونه مې نه دی کړي داسې عبادت مې نه دی کړی اول یو حساب راوباسي وایي دونه پیسې جمع کړه بس دونه پیسې ورته جمع کړي وایي زه معاف مې کړی نو یعنې داسې نه د الله رب العالمین ته عبادت بدني هم پکار دی او مالی ورته هم پکار دی که ستا سر پیسې او ته مونځ نه کوې چې زه پیسو به خلاص شم نو دا خبره صحیح نه ده بل زکات چې دی نو دلته کې مختصر ذکر شوی دی او بیا په احادیثو کې د هغې تفصیل چې دی نو هغه راغلی دی او د هر یو څیز جدا جدا تفصیل دی لکه په نغدو روپو کې په 1000 روپو کې 25 روپۍ جوړیږي په 200 روپو کې 15 روپۍ جوړیږي په 100 روپو کې 2.5 روپۍ چې دی نو هغه جوړیږي او د دقې نه بیا حساب کوونو دغه شان زکات دی بیا د څاروو د هغې خپل حساب دی د کالي خپل حساب دی د هر یو څیز بیا خپل حساب چې دی نو هغه مقرر دی د زکات ډېرې زیاتې پیدې دي مسلمانانو ته هم ډېرې زیاتې پیدې دي نو الله رب العالمین ځکه یې دلته ذکر کوي زکات په اصل کې پاکوالي ته وایي نو د دې سره هم دا مال چې دی نو دا پاکیږي دا پکې د الله رب العالمین حق دی دا د مال خیرې دی دا زکات نو قضا خیرې دی ته لرې کو نو دا باقي مال به دې بچ پاتې شي که فرض که خیرې دی ته لرې نه کو نو دا باقي مال در هم دا مال غر کوي او د الله حق چې تا ونیول یعنې دا د خلکو نه دا د الله حق دی په اصل کې نو دې بني اسرائیلو دا زکات چې دی د دې نه باقاعده انکار نه و کړی چې ګنې زکات نه منو خو یو دا کار کړو چې زکات به اکثر په خپله نه ورکو خلکو ته به بیانو یعنې د مشرانو به په خپله زکات نه ورکو نورو ته به بیانو د نورو نه به اخیستلو نو یو نه دا کول شو دویم خبره چې دی نو هغه
مصرف ولا بدل کړو دا زکات به چرته لګي نو اصل کې خدا د مسکینانو حق دی د کونډو یتیمانانو حق دی نو دوی د هغې پسې هغه مصارف چې دی هغې ولا جدا ذکر کړي لکه کاهنان او راهبان او دا خلک د هغوی هغه کتابونو کې د مسکین هغه لفظ ایسته او دا الفاظ پکې لیکلي نو زکات به په خپله ورکو هم نه او چې ورکوو به نو مصرف ولا بدل کړی او په بدل ځای کې به ورکو نو د الله د دین هر یو کار چې دی دې کې یوه خبره به نه رالی ټوټل هغه طریقه به د پیغمبر او د الله حکم چې دی هغه به مکمل منی چې زکات ورکې نو چې کم ځای د الله او رسول ویلي په حق ځای به هم ورکې داسې به نه چې د خپلې مرضۍ موافق به ته زکات ورکې نو دا دوه کارونه دوی کړي او ورکعو او رکو کوئ مع الراکعین سره د رکو کوونکو نه نو دلته ورته الله رب العالمین وایي ورکعو رکو کوئ دا رکو یې ورته ولې ووې نو یوه خبره دلته دا کېږي چې دوی د خپل مانځه نه رکو چې دی دا ورو ایستې وه او یوه خبره دا کېږي چې رکو چې دی نو دا په معنی د خشوع باندې دی چې په دې کې خشوع او عاجزي پکې راشي په دې خلکو کې تکبر ډیر زیات راغلی والله رب العالمین ته تکبر ډیر زیات ناخوښه عمل دی تقریبا د شرک نه بعد زیات ناخوښه چې دی نو دا ورته تکبر دی نو الله رب العالمین دوی ته د خشوع په معنی باندې رکوع وی چې تاسو رکوع کوئ یعنی خشوع په ځان کې پیدا کړئ او دا تکبر د ځان نه وباسئ یا چې کم دی داسې ده چې دوی به دا رکوع چې ده دا یې ورو ختمه کړې وه په مانځه کې سستي راغلې وه نو دا رکوع او دا خبرې یې ختمې کړې وې نو ډایرکټ به سجدې لتلله لکه زمونږ په دور کې اکثر بعضې خلکو منځونو کې دا قومه او جلسه چې دی نو هغه وس څه ده هغه ختمه شوې ده بلکې داسې ده که چا نه تپوس وکړې وایي جلسه کې کومه دعا ده نو چاته دا پته هم نه چې ښه جلسه کې هم دعا شته دواړو سجدو په منځ کې هم څه ویل شته دی نو د هغې وجه دا ده چې هغه ته پته هم نشته ورو چې څه ویل پکې نشته جو هغه جلسه ورسره هم ختمه شوه قومه او جلسه چې دی دا ختمه شوې ده نو هغوی په دې طریقې سره دا رکوع چې دی نو دا یې څه کړې وه دا یې ختمه کړې وه د تکبر د وجې نه او په هغه خپلې سستۍ د وجې نه دا ایستې وه نو ځکه یې ورته دا وویې چې ورکعو رکوع کوئ مع الراکعین او یې ورته دا وویې چې دوی جمع او جماعت طرف ته رابلي جمع او جماعت طرف ته یې رابلي چې مع الراکعین ورسره شو نو دا خو عامې معنی شولې خو اصل معنی چې دی هغه یې څه دی چې تاسو به مونځ د جمع کوئ دې ځای کې امام قرطبي رحم الله خپل تفسیر کې لیکلی دی چې د جمع مونځ چې دی نو دا فرض دی د جمع سره مونځ دا فرض دی که یو سړی ځان له مونځ وکړي نو د ده مونځ کېږي داسې نه ده چې مونځ یې نه کېږي خو دا فرض و ګناه چې دی دا په ده باندې لازم دی چې یو فرض چې هغه جماعت د مسلمانانو دی جمع ده نو دا تې پاتې شوله نو دوی ته یو پکې دې خبرې ته سبق ورکوي چې مونځ به کوئ خو د مسلمانانو په شان به یې کوئ دویم په ځان کې خشوع او عمل به راولئ په ځان کې به تابعداري چې کم دی او انقیاد به راولئ خو داسې به یې راولئ لکه څنګه چې مسلمانانو په ځان کې راوستی دی چې دوی څنګه جمع ته حاضرېږي په ټیم باندې منځونه کوي په ټیم باندې د الله رب العالمین هر یو حکم چې دی نو هغه پوره کوي نو ورکعو مع الراکعین کې اصل معنی بیا څه کېږي یعنی د جمع سره مونځ کوئ او جمع ته بیا ډیرو علماو لکه څنګه چې موږ د قرطبي رحم الله خبره وکړه هغوی ورته فرض ویلی دی چې څوک ځان له مونځ کوي نو ځان له مونځ کې دنه یو فرض چې دی هغه څه کېږي هغه ته پاتې کېږي الله رب العالمین د عمل کولو توفیق را نصیب کړي